یو سړي ما ته وویل د حدودو په رابطه وایي دا اسلامي نظام کې د اسلامي امارت دا حدود ولې نشته. ده وویله وایي زموږ داسې فکر دی چې د دوحې په تړون کې د امریکایانو سره دا خبره منل شوې ده چې موږ به حدود نه جاري کړو. بیا ما یو څو شرطونه د حدودو ورته وویله. ده هم په تعجب کې شو، وملا خو په دغه رابطه مطالعه نه درلوده. ما ورته فرض کړه موټرسایکل غلا کړی دی خو د سړک یې بیولی دی. دا موټرسایکل دلته په سړک ولاړ و، نه محفوظ بالمکان و نه محفوظ بالحافظ و. یو مال ولو که هغه نصاب ته رسېږي چې هغه نه محفوظ بالمکان وي نه محرز بالحافظ وي، هغه که څوک بوځي غلا ده ګناه ده غاړې بندې دي خو حد نه باندې جاري کېږي. داسې د زنا په رابطه باندې داسې یو پروپاګند په موږ کې شروع دی دا زموږ په وطن کې چې دا د خلک یې د زنا سره ونیول په زنا باندې اقرارونه وکړل ولې دې باندې حد نه جاري کېږي. خو دا د فتاواو مسله ده. وایي که یو زاني و زانیه ولو که په زنا باندې اقرار وکړي خدا یې وویله چې ما دا زنا حیا دې وي ډېره، ما دا زنا د دې سړي سره په پیسو کړې وه، دا د حد خلاص دی. او یا یې وویل چې موږ نکاح سره کړې وه ولو که شاهدان دی نه لري، دا د حد څخه خلاص دی. مثلا یو سړي د مسجد څخه غلا وکړل د حد څخه خلاص دی، د مسافرخانې څخه غلا وکړل د حد څخه خلاص. حد ډېر سخت شرطونه لري. نو داسې د اسلامي نظام پسې یو دغه پروپاګند ډېر شروع دی چې دا حدود ولې نشته، او بل دا امر بالمعروف په ریاست پسې زیات پروپاګندونه کېږي. نو ناحقه او غلطې اوازې اچوي، غلطې اوازې مشوره کوي. نو دا علماء کرامو وظیفه ده، ځکه دا نظام د علماو نظام دی. صحیح ده زه به یو وظیفه لرم رسمي، بل عالم به نه لري، خو دا هر عالم د دې نظام یو رکن دی، هر عالم د دې نظام یو پایه ده. نو هر عالم چې دی هغه د نظام خپل یې بولي او خپل یې باید وبولي، د دې نظام باید ملاتړ وکړي او د دې نظام څخه دفاع وکړي. دا د هر عالم وظیفه ده، د هر عالم ذمهواري ده. نو دغه اوازو په باب